شکل درکم زه به چې خپله مزدوري کوه ښه پیسې وګټه بیا راشه ښه Dar să de ټول کې وګم او راشه بیا پیسې راکړم
مكة ومرا لاسبير لوجي سارة زمبرا لاسبيمي تورق يوزي وبلدار عزيزة ولې ارسستا داسې ونستیوم ټول څخه پسخې اچھا ماما دا مې هغه ځای ته لوګي ورته کوو نو دیکې یې راکړه غوزاره یې کړل هر څه بچې دا وخت خو ستا د سکول دی د مدرسې دی دا هر څه ته څه لګې دا خلک او دا دنیا ډېره ظالمه ده د چا غریبۍ ته نه ګوري د چا مجبورۍ ته نه ګوري او صرف په خپل مستۍ په هوس کې په هوا ګرځي زه الله دې په تا رحم وکړي ځه بچې ځه
یاره دې ماشوم پسې خو زه ځم او دا ګورم چې واقع د دا مور بیماره ده او که دې ته روغ وي ډاکټر صاحب ما له خولې کې دوايانې راکړه. بچې د څه دوايانې درکړم؟ ډاکټر صاحب مور مې ډېره بیماره ده ټوله شپه ټوخېږي. بچې ستا څوک مشر نشته؟ پلار دې کور کې یا نور څوک نشته مشران څوک؟ نه ډاکټر صاحب پلار مې په کرونا کې مړ شوی دی او نور وړونه خویندې مې نشته. ډاکټر صاحب ښې دوايانې راکړه چې مور مې زه بچې دلته 1 نمبر دوايانې ملاویږي ښه دا دې لرالم روح الله په هایډرلین راواله او پانسټان راواله ولټیما 500 راواله. ډاکټر صاحب د دې نه خپلې پیسې واله. بچې دا دوی واله او چې کله م راځي زه به تا نه پیسې نه الم دا م واله او زه به تا له دوايانې فري در کوم. ها چې کله م ستا دوی په کار وراځه زه به درله فري در کوم. الله دې پړېدلې بازار کا بیبي چې دا موږ ولې خدای په غریبانو پیدا کړي وو. مچې دا د خدای تقسیم دی. بیبي سبا اختر دی او ټولو پلارانو خپل بچو له سمې ښایسته ښایسته چپړې او ښایسته ښایسته جامې واغوښتې. او بچې ته ډېر بد نصیبه چې ولې د پلار واغشتو او بیره ته زه په کټو غورځولم. یا الله څه زما لږ مل شي. مورې مه خفه کېږه زه یم که نه. شاباس بچې السلام علیکم خورې. خورې ماشاءالله ډېر تکړه زوی خدای درکړی دی او د پسې نن زه لکه د سوري وګرځېدم. د چې په کم محنت تاله مزدوري کړې ده ډېرو دوکاندارانو ولې تکیې ورکړي دي ډېرو دوکاندارانو ته سپورې ستغې ویلي دي او د ما ته هلته ووایي چې د ما مور بیماره ده نو زه ورپسې راغلم. دا ګرځول ډېر ګران کار دی. په دې وړو وړو چاچو باندې
د دې نه لوګي ایستي دي او خلکو ته یې لوګي ورکړي دي او په هغې یې تاله پیسې راغونډې کړي دي. زه هغه وزیر اعلی ته وایم چې کوم زمونږ د صوبه سرحد وزیر اعلی دی، تا چې کوم کروڑونه روپۍ رالیږلو د دې غریبانانو دپاره د داسې معذورو دپاره، هغه پیسې څه شوې؟ هغه ستاسو امپیګانو، ستاسو ناظم اعلیګانو هغه پیسې وخوړې او دې غریبانانو چې کوم د زکات مستحق دي، کوم چې د دوی مستحق دي د دې پیسو، هغه پیسې دې غریبانانو ته میلو نه شوې. پکار دي چې هغه پیسې ناظم اعلی امپیګانو کور په کور ګرځېدلې وي او داسې غریبانانو له هغه پیسې ورکړې وي. دې ماشوم به نن دا لوګي په دوکانونو نه کول، د دوی به هم روژه تېره شوې وه، دې ماشوم به هم اختر تېر کړی و د خپلې معذورې مور سره، ده به هم پې ځان له جامې اخیستې وي، ده به هم پې ځان له څپلۍ اخیستې وي، تر څو به دا حکمرانان د داسې غریبانانو حصې مساوات خوري. د خدای دپاره ہے حکمرانانو د داسې غریبانانو مرسته وکړئ. دا غریبانان به څه کوي؟ څه به کوي دا غریبانان؟